السلام علیکم مشرانو کشرانو. دا زمونږ د وطن یو سالار دی او ډیر تکړه ځوان دی او په هر مینس کې او په هر ډګر کې زړور او غږونکی سړی دی. فرود خان نام یې فرود خان دی، د پیر بخیلو د قام دی. زمونږ د سیمې سره نږدې کورونه دي. د فرود نه بل نوینم معتبر، د فرود نه بل نوینم معتبر، ماتوي چې په پردی خبرې سر، ماتوي چې په پردی خبرې سر. ولیبال کې کسانټر اقرار یې یو، ولیبال کې کړو سانټر اقرار یې یو، چا یې کټ ویشتلی نشو په ډګر، چا ترې کټ ویشتلی نشو په ډګر. ډېر چمتو ډېر چمتو ځوان و او خپلې کیل او کیلونه یې کړلې. بیا الحمدلله خپل سره خندا کړي، بیا الحمدلله خپل سره خندا کړي، څو کنزل کا سره وکړي مختصر. ډېرې د مینې ګاډې ګباړې ویشتلې کافینه شپینه. داسې وخت و چې جنگ جګړې دا کیسې نه وې لکه د نن زموناکښې چې دي. اله کلینه ته او خلک رووتل ژڼې وینډې ته کوړي کتینه ته. د نن څه حال دی چې بس ویډیو دو او ټیک ټاک دی او دا کیسې ولې نه وې. څو کنسل به یې سره وکړل مختصر. شکر شکر چې شادام نن تبلیغي شو. دا ماشاءالله نن دا پولینه لګوي د میز د وطن د الله دا میز غونډ پکښلی کو. شکر شکر چې شادام نن تبلیغي شو. ډکول کارتوس وې چڼې د مټر، ډکول کارتوس وې چڼې د مټر. منی او بل حبیب دی سره ورونه، منی او بل حبیب دی سره ورونه. دیوانا مینده دیوانا منی میندست زړور، دیوانا منی میندست زړور. مرحوم حبیب او منی د الله وبخښي، د دوه سره ورونه نن په حق رسېدلی دي. الله د قبرونه د نورونو نه ډک کړي. ډېر دي نور په پیر بخیل کې نوموړي، ډېر دي نور په پیر بخیل کې عزتمنو، مسخیل کې اعظم جان و بهادر. دا د میوز د کلي ډېر تکړه ځوان و. مسخیل کې اعظم جان و بهادر، هم په داسې ننګیالو دې افارین وي، هم په داسې ننګیالو دې افارین وي. چې د مای صفت وکړو مختصر، چې د مای صفت وکړو مختصر. داسې بل به کمال اونکړي هنر. اچھا لکه دی چې ملګرتیې څومره تکړه وي، لکه دی چې ملګری څومره تکړه وي. داسې بل به کمال اونکړي هنر. سپي په خواب کې پیر بخیل په کاڼو ولي. دا عادت مخشلای په دی کې شته دی چې پیر بخیل هر چې چیرته وي سپای په لیار بالکل نه پرېږدي، نه خوب ته بالکل نه پرېږدي. چیرته مکا پې میمی که نه خو جموتک شه زګور پې کو خو خامخا پې کوم. سپای په خواب کې پیر بخیل په کاڼو ولي. ګنې خدي ژلیا خان میر سید نادر، ګنې خدي ژلیا خان میر سید نادر. اصغر علي ډېر پټول خیل کې چارې وکړې، اصغر علي ډېرې پټول خیل کې چارې وکړې. خو خوند واخیست پر اختیا چې ګلدور، خو خوند واخیست پر اختیا چې خوټور.
دا ډېر چمتو سړی دی، دا خوټوار د میش ملګری دی، د میش سره په یو ځای اوسېږي. دا چې څومره بیان مې د دغه وکړه، د دغه ژڼې دا ماشاءالله ډېر کلاک او تیریلی ننګیلی دي. په خپل وطن سے په خپل وطن نام کو غیرات کو کړه خدای، او انشاءالله الله یې اولاد او عیال دغسې تکړه ننګیالي او بریالي غواړم. شپه دې تېره کړه کړکۍ پورې وزیره، شپه دې تېره کړه کړکۍ پورې وزیره، خوار شې ړوند شوې ړوند شې ولې نه پېژنې ور، خوار شې ړوند شې ولې نه پېژنې ور. الله دا د ټولې ننګیالۍ چې چا صفتونه مې بیان کړل، الله دا زمونږ سره دغسې ننګیالي لري، د مونږ وطن پرې ښکلی دی او شاد و آباد مو غواړم. نوره رباعي ختم شوله او دعا کې مې یاد لرئ مشرانو.